په سلامونو مو هرکلی کوم. امید ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د پښتو فلمونو او سندرو تر ټولو ښکلې او عیاشه نادیه ګل چې ټول پښتانه یې د دې د اداکاري او عیاش ډانسونو په وجه پیژني. قدرمنو لیدونکو له دې نه مخکې چې ویډیو پر مخ بوځو، له تاسو څخه هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ او له ټولو نویو لیدونکو څخه هیله ده چې زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس در سره سبسکرایب کړئ. نادیه ګل په 1988 کال کې په سوات کې پیدا شوې ده. نوموړې نادیه ګل ابتدایي تعلیم په سوات کې کړی دی. نو وروسته په پښتو فلمونو کې از ډانسر راغله چې په لومړیو کې به په فلمونو کې یوازې ډانسونه کول. نادیه ګل به دومره خراب او لوس ډانسونه کول چې کله به یې ډرامه ریلیز شوه نو هر چا به یې ډرامه یوازې د دې د ډانسونو په خاطر کتله، ځکه چې نادیه ګل یوه ښکلې او عیاشه ډانسره وه. نو کله یې چې په پښتو فلمونو کې کار شروع کړ، همدغو پښتو فلمونو او ډرامو نوموړې نادیه ګل دومره مشهوره کړه چې هر چا به پیژندله. او وروسته چې کله د پښتو فلمونو او ډرامو وخت په ختمېدو شو نو خلکو به ورپسې عجیبه او هر قسم خبرې کولې. ویل به یې چې اوس نادیه ګل خراب کارونه شروع کړي او د دې خراب کارونو د لارې څخه پیسې اخلي چې په خپل ځان یې ټیکس لګولی او ټول هغه مالداره خلک اوس دې ته ورځي چې په زړه کې به یې د نادیه ګل ارمان و. نادیه ګل په پښتو فلمونو کې د ارباز خان، جهانگیر خان او شاهد خان سره په مشهورو فلمونو کې کار وکړ چې د دوی ډیر ډرامې او فلمونه به په شمع سینما کې چلیدل او همدا سینما د شاهد خان وه. له دغو اکټرانو سره په فلمونو کې د کار کولو په وجه دومره مشهوره شوه چې بیا وروسته سټیج ډانس ته هم راغله. کله به یې په قطر او کله به یې په دوبۍ کې پروګرامونه جوړول چې د دغه لارې څخه دوی د ډیرو مسافرو څخه پیسې ولوټلې. ان ځینې خو لا دا هم وایي چې کومو مسافرو به نادیه ګل ته ښې ډیرې پیسې ورکولې نو ښه عیش نوش به یې ورسره کول او په دوبۍ کې به ډیر وخت پاتې کېدله. نو کله چې نادیه ګل د یو کس سره واده وکړ نو نوموړي خاوند یې بیا وروسته نادیه ګل ډانس کولو ته پرې نه ښوده او یوازې د سندرو ویلو اجازه یې ورله ورکړه. خو بیا وروسته نادیه ګل په سندرو کې د خپل ښکلي اواز په وجه دومره مخته ولاړه چې له ښه سندرغاړو سره یې نوم راتلل. نوموړي نادیه ګل ډېرې ښې ټپې او سندرې هم ویلې دي. امید ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او زموږ چینل پښتون ټایم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه چې ویډیو مو تر پایه را سره وکتله.